بسم الله الرحمن الرحيم. الذين في قلوبهم مرض ګمان کې هغه منافقین چې په زړه کې منافقت ده الله يخرج الله اضغانهم چې الله به راښکاره نه کړي هغه پټې کینې د دې مؤمنینو سره بلکې الله به ښکاره کړي. ولو نشاء الله وی که موږ اراده وکړو اریناکهم موږ به در وښیو تا ته دا منافقین فلعرفتهم بسیماهم ته به خامخا وپېژنې په علامو د دې باندې ولتعرفنهم في لحن القول او خامخا به قسم درته وپېژنې په هغه ګرځولو اړولو د خبرو کې په طریقه د خبرو به مو وپېژنې دا منافق ده. وایي تر دغه وخته پورې منافقینو حال نه و ډېر ښکاره. خو چې دا آیت الله وعده وکړ رسول الله ته چې زه به علامې در وښیم که الله اراده وشي او په لحن د قول کې د دغه نه بعد به چې منافق راغی د پیغمبر علیه السلام سره چې خبرې به یې څنګه شروع کړه د به وپېژندل چې دا منافق ده. د دې علایمو نه به یې دستي وپېژندل چې دا منافق ده. والله یعلم اعمالکم الله تعالی ته معلوم دي ټول عملونه د تاسې. ولنبلونکم خامخا به زه وازمویم تاسې امتحان به در باندې وکړم حتی نعلم المجاهدین منکم تر څو چې موږ ښکاره کړو خلکو ته هغه مجاهدین د تاسې نه والصابرین هغه صبر کوونکي ونبلو اخبارکم او به ازمویه خدای پاک وایي حالونه خبرونه د تاسې چې ایمان مو رښتیا ده که دروغ ده. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بشک هغه کسان چې کافران شوي دي او منې کوي خلک د خدای د لارې نه وشاق الرسول او مخالفت کوي دي د رسول الله نه من بعد ما تبين لهم الهدى وروسته له دې نه چې ښکاره شوی د دې د لارې د هدایت لن يضر الله شيئا هغه ته رسول الله ته هېڅ ضرر نشي رسولی خو وسيحبط اعمالهم زر د ضایع به کړي الله تعالی ټول نیک عملونه د دی. یا ایها الذین آمنوا هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړئ اطیعوا الله اطاعت کوئ د الله تعالی فرض په ځای کوئ و اطیعوا الرسول اطاعت کوئ د رسول الله سنت په ځای کوئ ولا تبطلوا اعمالکم خپل عملونه په ګناهو مه باطلوئ. ای مسلمانانو د الله او د رسول اطاعت کوئ چې په غټه کې فرق په دې ده چې د الله اطاعت په احکامو الهیو کې چې فرض ذکر کړي فرض په ځای کوئ حرام ذکر کړي د حرام نظر ساتئ او د اطاعت رسول الله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې دي کوم شی د جواز ذکر کړی په هغه باندې اقتدا پسې کوئ لکم فی رسول الله اسوة حسنه کومې چې ګناوې درته ذکر کړي دي هغه نه ځان ساتئ خو خپل عمل مه باطلوئ دا ځای خطرناک شو. کله یو انسان نیک عمل کړي سره له هغه نه بیرته خدای نه خسته ګناه تر وشي هغه نیک عمل یې ختم شي. که تاسو یاد وي مخکې ما یو حدیث مبارک ته ویلی و یو انسان نیک عمل کړي په ورځ د قیامت په عملنامه کې چې دلته په لاس ورکړي هغه عملنامه کې خپل نیک عمل ونه ویني نو به یې الله ما خو پلانکی نیک عمل کړی و هغه خو درته هغه نه دی لیکلی الله تعالی ورته نیک عمل دې کړی و خو بیا دې د یو مسلمان غیبت وکړو د هغه غیبت د وجې نه مې دا نیک عمل در ختم ټوله ورځ مو په غیبتو لګوي. یو چا سره دې صدقه وکړه کومک دې وکړه بیا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى بیرته دې بیا احسان په بار کړه پیغور دې ورکړه سخت خبر دې ورته وکړه هغه ټول نیک عمل دې بیرته راباطل شو ختم شو که نه. د دغه آیت په تقاضا احناف وایي چې سړی نفل عمل شروع کړي بیرته به یې نه پرېږدي بیا به یې پوره کوي ځکه الله وایي چې عمل به نه باطلوي. اوس د 2 رکعتو نفلو نیت یې وتړو یو رکعت یې وکړو په دا مابین کې دې بیرته سلام وګرځوو پرېږدي ښه امام شافعي صاحب دغه یې قضا نشته ولې نفل د تا په اختیار کې دي اوله مو کې که نه کې چې شروع دې کړه پوره کول هم د تا په اختیار کې دي پسې پوره کوې که نه پرېږدي موږ وایو چې نه نه الله وایي چې عمل دې شروع کړه بیا به نه باطلوي. روژه دې ونیوه نفلي بیا دې په مابین کې ماته کړه قضایي شته که نه دوی وایي چې نشته خو اختیاري دی د تا نفلي اختیار ده موږ یې چې شته الله وایي چې عمل به نه باطلوي. بل طرف ته حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې ما او حضرت حفصه رضی الله عنها دواړو نفلي روژه نیولې وه خو مسکنات ولوږه ډېره وه چا څه حلوا په تحفه کې راولېږله نو یې موږ زړه ډېر ورته وشو روژه مو ماته کړه. پیغمبر علیه السلام چې کله کور ته راغی نو حضرت عایشه صدیقه وی حضرت حفصه دې ما نه تلېوار وکړه اول دا ور وغږېده بنت ابيها د خپل پلار لور ده حضرت عمر ډېر دلاور ده لور یې دلاوره ده
هغې ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ 2 روژه وه او بیا چا حلوا راولېدله موږ ډېر شوق ورته وشو روژه مو ماته کړه. نبي علیه السلام ورته اقضیا یوما مکانه، یوه ورځ قضایي بېرته د دې په ځای کې راوګرځوه. نو نفل عمل چې سړی شروع کړي هغه پوره کوي، که یې نه کړو پوره کله عذر پیدا شو ماتې کړه روژه یې ماته کړه لمونځ د عذر د وجې نه پرېښی په مابین کې بېرته دې بیا قضایي راوګرځوي. ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافران شوي دي وصدوا عن سبیل الله او منې کوي خلک د الله د لارې نه ثم ماتوا او بیا مړه شي وهم کفار حال ده چې دی کافران وي فلن یغفر الله لهم الله به هېڅ مغفرت ونه کړي دغه کافر ته. 3 دفترې دي. یو خدای پاک بلکل نه معاف کوي چې دا کفر ده، بل دفتر د الله یې حساب نه پرېږدي چې د بنده حق ده، او بل دفتر د لاندې تر مشیت الهي د الله یې پروا نه لري چې حقوق الله دي. که چاته یې خوښه شوه ګناه یې هم کړې ورماف یې کړي، که چاته یې خوښه شوه د عذاب ورکړي. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم مه سستان کېږئ او مه بلنه ورکوئ صلح ته، بلکې د کافر سره جنګ کوئ. وانتم الاعلون حال دا چې تاسې غالبه یئ. والله معکم الله د تاسې سره ملګری ده. ولن یترکم اعمالکم او الله به ضایع نه کړي عملونه د تاسې په قیامت کې بلکې پوره جزا به درکړي. انما الحیات الدنیا لعب ولهو بېشکه دا ژوندون د دنیا چې د لوبې او هسې مشغولېدن ده. که حقیقت په زندګي سړی حق ونه پېژني چې څه شي دپاره پیدا یې کړي، چې د خدای عبادت د الله معرفت ده دا ونه پېژني، دا دکاندارۍ او دا زمیندارۍ او دا موټروانۍ او دغه زندګي تېرې کې دین سره تعلق نه دا داسې لکه خوش عباس چې لوبې کوي، عمر برباد شو، هغه غټه سرمایه د لاس نه ووته. وان تؤمنوا وتتقوا که تاسې ایمان راوړئ او پرهیزګاري وکئ، احکام په ځای کوئ، مفروضه وي که نفلي وي، یؤتیکم اجورکم الله به پوره درکړي تاسو ته اجرونه د تاسې. ولا یسألکم اموالکم وبنه غواړي الله تعالی ټول مالونه د تاسې. که ایمان تقوا وي درکې اجر به درکړي، خو ټول مال نه درنه غواړي. ولې ان یسألکموها که وغواړي د تاسې نه ټول مال فیحفکم او بیا ښه کوشش وکړي په غوښتلو کې تبخلو بیا به نو بخل ښکاره کوي او ویخرج اضغانکم خدای پاک به بیا د تاسې هغه پټې کینې د زړو د اسلام سره راښکاره کړي. دا دنیا په خلکو تر ځان ګرانه ده، دنیا په خلکو تر ځان ګرانه ده، ځکه د دنیا عبادت خدای اسانه کړی ده د ځان تر عبادت. شوه روز کې 5 وخته لمونځ ده هر سړی تقریبا، خو کال کې یو وارې زکات، هغه هم په هغه دنیا کې ده چې تا تر ضرورت اصلي زائد وي. دا کال کې د چې خوړلې دا خرچه هم نه ده درپسې حساب، په هغه کې هم 40 روپۍ ده، مال هم نامې د ګټې شی ده. څومره خلک زکات ورکوي؟ ولې؟ وایي د دنیا سره مینه د ځان نه ګرانه شوه. حتی ځان مرګ ته په دنیا ورکوي، خلک نه ورکوي. ځان مرګ ته ورکوي خو دنیا ګټي، دنیا په سر باندې قتلونه کوي. نو چې دا دنیا د تاسې تر زړو ته او د ټوله دنیا الله درنه غوښتې وای، بیا به مسلمان ډېر کم پاتې شوي و. د اسلام نه به مو خپل مخالفت حسد و کینې ښکاره کړی وي د اسلام سره، خو الله کم شی درنه غواړي، 40 روپۍ درنه غواړي. ها انتم هؤلاء تدعون واورئ خبردار شئ تاسې چې دغه کسانو چې بلل شوي وئ لتنفقوا فی سبیل الله د دې دپاره چې څه مالونه ولګوئ د الله په لار کې، فرضي وي لکه زکات که نفلي وي صدقات. خو په منکم تاسې خو دغه خلک چې الله بللي یې چې انفاق وکړئ، خو په منکم من یبخل ځینې د تاسې بیا بخل کوي، د خدای حق نه ادا کوي، خو تاوان یې د چا ده؟ ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه څوک چې بخل کوي دا د ځان نه بخل کوي، په ځان یې نه لورېږي، ځان ته ګټه نه ورکوي. ولې د الله در سره وعده ده چې ته طالبانو ته 1 روپۍ ورولېږي، الله یو په 200 عوض په آخرت کې درکوي.
مجاهدینو ته 1 روپۍ ورولېږي الله تعالی یو په 200 عوض په آخرت کې درکوي صوفیه کرامو ته 1 روپۍ ورولېږي الله په آخرت کې یو په 200 دا درې تفصیل لیکلي دي اوس د ځانه دې بخل وکړه 200 د ځان ته نه ووښتې او ځان نه دې بخل وکړو که نه چې دا 1 روپۍ دې ورکړې وای عوض کې به الله 200 بدلې درکولې ځان نه دې نور والله الغنی خدای پاک غنی ده د تاسې نه پکې ته ضرورت نه لري وانتم الفقراء تاسې محتاج یې وګرځئ د تاسې د ایمان نه د سخا نه یستبدل قوما غیرکم الله به بدل راوړي یو قوم غیر د تاسې نه ثم لا یکون امثالکم بیا به د تاسې غوندې نافرمانه نه صحابه کرام ویل دا به څه قوم وي عرب خو تر ټولو نه بهترین نسب عرب دی چې که موږ وګرځېدو تر موږ نه به بیا ښه خلک خدای پاک راولي حضرت نبي علیه السلام سلمان فارسي رضی الله عنه ناست و د هغه پورانۍ لاس کې کوي د دغه قوم وي عجم وي عجم تاسو خو ډېر په خپل نسب نازېږي عربو ته خدای غټ مقام ورکړی خو عجمو کې به داسې د خدمتونه د دین الله د خلکو نه واخلي چې عرب وګڼو او هغه وایي واقعات ده ځکه دا د فقه خدمت دا د احادیثو خدمت دا د تفاسیرو خدمت چې سړی تاریخ وګوري د صحابو نه راوروسته ډېر شوی او ډېر چې کړی ده هغه عجب وکړی ډېر چې کړی عجب وکړی نو څوک دې په دغه نه نازېږي چې زه یم د دین کار خدای پاک د میاشتې نه م اخیستی د میاشتې د مځکې نه یم اخیستی د اوبو نه یم اخیستی د حیواناتو نه د هر څه شي نه خدمت اخیستی دا به موږ سعادت د ځان بولو چې خدای د دین خدمت د موږ نه واخلي چې موږ په دین کار وکړو دغه باندې به خوشحاله اوسېږو چې شکر ده چې موږ په لاس خدای دا دین کار کوي که یې خو یې هسې د حفاظت چې مخ یې الله اخیستی ده خو چې دغه د مدرسې کار زه وکړم ما ته به خدای اجر په راکړي د دغه جهاد کار چې زه وکړم ما ته به خدای اجر په راکوي که د دغه دین کار خو کېږي ما ته کېږي نه چې هر څومره خلکو بخل کړی یم خو دین نه ده ختم شوی